سرټکی د ازبکستان د ګرځندوی له وزیر سره د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی معین کتنه د هرات په ګمرک کې د اورلګیدنې د زیانونو د څېړنې په موخه هرات ولایت د اسلامي امارت د لوړپوړي پلاوي سفر او په غزه کې د اوربند لپاره د دوحې د روانو خبرو اترو ځنډېدل د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلې نامه نن شنبه د 1403 کال د زمري 28مه نیټه ده د هم بشپړ خبرونه د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی مالی او اداري مرستیال مولوي قدرت الله جمال د ازبکستان د ګرځندوی له وزیر امید شادیف سره کتلې ښاغلي جمال په دې کتنه کې افغانستان ته د ښاغلي شادیف سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا برخه کې یو نوی پیل بللی دی ورته مهال د ازبکستان د ګرځندوی وزیر له افغانستان سره د همکاریو د پیاوړتیا ډاډ ورکړی او د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو ته یې بلنه ورکړې تر څو ازبکستان کې د ګرځندوی په اړه جوړېدونکې غونډه کې ګډون وکړي ټاکل شوې دغه غونډه د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې ترسره شي د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې رئیس مولا نورالدین ترابي په مشرۍ یو پلاوي د هرات ګمرک اورلګیدنې د مالي زیانونو ارزونې په موخه دغه ولایت ته سفر کړی مولا نورالدین ترابي د هرات ولایت له مسؤلینو سره په ناسته کې ویلي د هر اړخیزې ارزونې وروسته هڅه کوي چې د دغې پیښې له زیانمنو سوو سره مرسته وکړي سبا یکشنبه ټول هیواد کې عمومي رخصتي ده د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې سبا یکشنبه د زمري 28مه له انګریزي استعمار څخه د خپلواکي بیرته اخیستلو 105مې کلیزې په مناسبت ټول هیواد کې عمومي رخصتي ده او په پای کې د قطر په پلازمینې دوحه کې د غزې اوربند په تړاو روانې خبرې ځنډول سوي او د پلان له مخې به راتلونکې اونۍ بیا پیل سي د دغو خبرو منځګړو هیوادونو امریکا قطر او مصر په یوه ګډه خبرپاڼه کې ویلي چې واشنګټن د تیرې اونۍ خبرو د مهمو ټکو پر اساس یوه طرحه وړاندې کړې چې د وروستۍ پریکړې پر وړاندې شته خنډونه له منځه وړي او د پریکړې عملي کېدو ته لاره هواروي بل لوري حماس دوحه کې د اسرائیلو له مرکچي پلاوي سره د امریکا د 2 ورځنیو خبرو وروسته غزې کې د اوربند په تړاو نوي وړاندیزونه رد کړي دي له ملتیا مو مننه تاسو کولی چې د عروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ تر بیا ښه وخت او ښې چارې